په افغانانو کار مه لرئ. د پاکستان پارلمان کې د خیبر پختونخوا استازي عثمان کاکړ د پنجابي پوځ ته پیغام په افغانانو کار مه لرئ. سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسیږئ. ویډیو در سره تر اخره وګورئ. ویډیو در سره لایک او نورو ملګرو سره مخامخه شریکه کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. کاکړ پنجابي پوځیانو ته پر افغانانو کار مه لرئ. که نران یاست کشمیر وګټئ. د پاکستان پارلمان کې د خیبر پختونخوا استازي او مخکښ سیاستوال عثمان کاکړ نن د خپلې وینا پر مهال د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې په افغانانو کار مه لرئ. کاکړ وویل پاکستاني مشرانو ته وایم که تاسو کې زور او وس وي لاړ شئ کشمیر کې یې د هند سره معلوم کړئ، خو په افغانانو او افغانستان کار مه لرئ. هغه همداراز د افغانستان او کشمیر په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونې سختې غندلې دي. نوموړي څرګنده کړې چې پاکستاني پوځ دی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. افغانان دې پرېږدي چې خپلې سولې ته ورسیږي ځکه هغوی یې حقدار دي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري چې له افغانانو ښادي او خوشحالي واخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ثنا اعجاز هم د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې چې پر افغانستان مو خوشحالي نه ده پرځو سختې غندلې دي. د ویډیو په اړه خپل نظرونه راته په کمنټ کې خامخا پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګنګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.